بونیر رنز والا یو بل ویډیو جوړ کړی د خو پاګه کې د مدرسو ډیره غټه بدنامي ده یار. ویډیو را سره مکمل ګوره، مکمل حقیقت ته شریکوم چې څومره کسان زما دا ویډیو ګوره دا دومره شیر کړي چې دا بونیر رنز والا ته ویډیو ورسی کنه، ځکه چې هغه د مدرسو ډیره غټه بدنامي کړل. په مدرسو کې چرته هم د شاګردانو صدا سي کار نه کیږي. زما دا پیغام سره ضرور د نور ملګرو سره شیر کړئ. ملګرو د سیټه بتاوس تخکاری کنه د بونیر رنز والا ویډیو جوړ کړی چې ظالم قاری، او دا ویډیو د سپو بار کې جوړ کړل څنګه چې تاسو ته پته را په سواد کې یو قاری لګیدل او هغه چې د په سواد خو ځاخله کې یو قاری لګیدل او خپل شاګرد دومره واله او 15 غنټې په تشدد کړو چې هغه د دنیا نه رخصت کړو. فرحان نو می معصوم چې د هغه د دنیا نه رخصت کړو. نو د ټولو خلکو په ویډیو جوړ کړو، زه هم خلاف يم د قاری د ما په هم په هم ویډیو جوړ کړل چې دا غلط کار کړی دی، ټول په ویډیو جوړ کړی دا. بلکې دوی چې کوم ویډیو جوړ کړل نو دا بالکل چې د مدرسو خلاف ده او بالکل زمونږ د مدرسو او زمونږ دین اسلام بدنامي نه مرګرو. ظالم قاری چې په دې کې چې د مدرسې کې زنجیرانی په دې مدرسې کې د شاګردانو سره دومره ظلم کیږي، دومره زیاته وسره کیږي کنه چې تاسو سوچ هم نشئ کولای. په کم طریقه ولا سزاګانی ورکړي. نو لکه دا چې زمونږ د مدرسو بدنامي ده، بیا به زمونږ د مدرسو چې دین د ټولو دنیا ته ورسي چې په مدرسو کې د شاګردانو سره داسې کارونه کیږي. یار دومره ظلم او زیاته وسره کیږي او چا تر اوسه پورې چې یو आवाज چوت نه کو چې ولې د قاری چې دنو 10000 او 15000 روپۍ خلک چاندي کوي او دا ول ورکړي. چرته حکومت ولا په سېنات کې چرته خبره ونه شو، چرته چې دنو په اسمبلی کې دیو د لپاره خبره ونه شو چې دیو د لپاره دی هم تنخواه وتړل شي. د سکولونو استادان چې دنو غو په لکون روپۍ اخلي هغه خیر ده. کچرته په مدرسه کې چې دنو یو قاری چې یو الک له شاګرد لچې نو هغه سزا هم نه ورکړ، بلکې دوی چې د مدرسو ډیره غټه بدنامي کړل. دا بونیر رنز والا ظالم قاری چې دنو په دی باندې ویډیو جوړ کړل نو قاری وسره ډیر زیات ظلم د شاګردانو سره کوي. و د اسواد د قاری په جوړ کړی د خو زه خاص کوم کنه د ټولو کسانو ته چې دومره شیر کوي کنه چې دا دې ته ورسي زمونږ د مدرسو بدنامي نور نه کیږي. مونږ په هم د سواد په قاری په غصه وته ټول خلک ته غصه قاریان نو تاسو کاغه ته هم غصه دي. زمونږ د مدرسو بدنامي نه ده پکار چې زمونږ د مدرسو په بدنامي وشي، زمونږ د دین په بدنامي وشي چې دنیا ته ورسي چې په مدرسو کې د شاګردانو سره داسې کارونه کوي. ډېر د افسوس مقام دی کنه. بونیر رنز والا ته زما چې دومره داسې ویډیو جوړه کوي کنه چې زمونږ د قاریان چې دین دا په کې چوت چې زمونږ د دین اسلام په کې چوت کوي، زمونږ د قاریان لب کې تنخواګانی وتړل شي، زمونږ قاریان چې دنه په 10 او 15000 روپۍ باندې لګي او دین اسلام خي هغه د الله او د الله د رسول خبري وته خي او هغه کې چې دنه زمونږ را خلک د مدرسو بدنامي کوي. بیا هم په مدرسو پسې لګیا دي ځکه چې د سواد قاری چې دنه هغه د مدرسو په مدرسه کې چې دنه یو ولکو او پته نه لګي چې په سوجه باندې والي حاصل حقیقت به هم مخ تراشي دا چرته هم نه پټيږي. او بل دا چې زمونږ مدرسو پسې دی چې دنه ډیر زیات خلاف روان دي او د بونیر رنز والا چې ویډیو جوړ کړل دا بالکل غلطه ویډیو جوړ کړی دا. دی ول داسې نو په کار چې دی په مدرسو پسې دي ویډیو جوړ کړي. مرګرو زم کمنټ کې خو وانت کمنټ وکړئ، زما دا ویډیو ضرور شیر کړئ.